هغه شپږ کارونه چې هره ښځه ډیر زیات خوښوي او غواړي چې په مینه یې وکړي. کوم کارونه دي په همدې ویډیو کې راسره خامخا وګورئ چې له ټولو معلوماتو نه خبر وساتل شئ. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو له تاسو ټولو نه هیله لرم که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی او زموږ په چینل کې نوي یئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي او تاسو ترې ګټه واخلئ. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ښځې د بشریت د ژوند یو مرکزي عنصر دی. د دوی خفګان یا خوشحالي یوه کورنۍ په مستقیم ډول باندې د تاثیر لاندې راولي. زموږ په ټولنه کې د ښځو ځای هیڅوک هم نشي نیوی. ښځه زموږ د کور رڼا ده. که په یو کور کې مور یوازې یو ساعت نه وي نو ټول کور سرګردانه وي. هر یو ورور، زوی، لور، خور دا پوښتنه کوي چې مور یا ادې چیرته ده. د چا خبره پلار که ټوله ورځ هم نه وي څوک یې دومره پوښتنه نه کوي. همداسې هره ښځه زموږ په ټولنه کې د زړه حیثیت لري. دا یوازې د مور رول نه دی، ډېرې خویندې هم په کور کې د مور غوندې مینه لري. نو د خپلې میرمنې، خور، مور او ټولو خوښۍ ته باید ځانګړی پام وکړئ او د هغوی خیال وساتئ چې څنګه کولی شو ښځې خوشحاله وساتو او ښځې کوم کارونه ډېر خوښوي او غواړي. نو په دې هیله چې د ویډیو تر اخره را سره اوسئ چې تاسو د ټولو معلوماتو نه خبر وساتل شئ او تاسو ته ګټه ورسیږي. اول، په دنیا کې په زینت او ښکلا باندې مین خلک د ټولو نه زیات شاید ښځې وي. ښکلا تر هر څه وړاندې دوی مهمه ګڼي. نو دوی تل غواړي چې ښایسته ښکاره شي، خو په دې هکله چې خاوندانو ته څه پکار دي باید د هغوی هرې غوښتنې ورپوره کړي. که نور هیڅ هم نه وي نو یو صفت خو دې وکړي، ځکه په صفت سره ښځه خوشحالیږي او کله چې ښځه خوشحاله وي نو طبیعي خبره ده چې هغه به ښایسته هم ښکاري او د هغې زړه ته به سکون هم رسیږي. دویم، سیل یا چکر. سیل یا چکر د ښځو بې اندازې ډیر زیات خوښیږي. زموږ په ټولنه کې ډیری ښځینه خپل ټول عمر په کور کې تیروي. د کور په کارونو، د اولاد په پاللو او داسې نورو کورنیو کارونو کې مصروفه وي. خو له بد نصیبه چې د ټولنې ځینې جهالتونه، نادیدګۍ او بد اخلاقي تر دې حد ته رسېدلې ده چې ښځې د درس ویلو او د کار کولو د شرایطو نه هم محرومه کړي دي. نو په داسې یو قلف ژوند کې خپلې میرمنې یا نورې د کور ښځې کله کله سیل ته بوتلل دوی ته ډیری خوشحالۍ ورکوي او د دوی زړه خوشحاله ساتي. دریم، سودا رانیول یعنی سودا اخیستل. سودا اخیستل خو د ښځې د پیدایښت سره سم پیدا شوی عادت دی. دوی په سودا کولو ډېرې مینې دي. مارکیټ ته تلل، جامې اخیستل د دوی لپاره د اختر د خوشحالۍ څخه هم یوه لویه خوشحالي راوړي. نو کله کله خپلې میرمنې ځان سره بازار ته بوځئ چې د خپلې خوښې شیان واخلي، ځکه هغه په دې باندې بې اندازې ډېره زیاته خوشحالیږي. څلورم، پام ورباندې کول. ښځې زموږ په ټولنه کې له بد نصیبه چې یو مظلوم موقعیت کې ځای لري دوی تر ډیره ځان نه پوره ډول د پام لاندې حس کوي او نه هم بې پامه، ځکه چې په یو ډول پښتانه ښځې خپل شخصي مال ګڼي، د بلې خوا بیا د دوی اړتیاو ته چندان پام نه کیږي. د مثال په ډول د پښتنو په ډیرو کلو کې ډیرې ښځې د ځان سره 1000 روپۍ هم نه لري. دوی په هر قدم د خاوند محتاج وي. نو په ځانګړي ډول پام کول پکار دی. دوی ته دا حس ورکول پکار دی چې دوی زموږ لپاره ډیرې زیاتې مهمې دي او دوی ته اهمیت ورکول د دوی خوشحالي یو په دوه کولی شي. پنځم، احساساتي تړون. ټولې ښځې دا غواړي چې مقابل طرف یعنی خاوند یې هغې سره خپل احساسات شریک کړي او دوی د یو بل سره ګډ احساسات ولري. هغه خلک چې د خپلې ښځې سره هیڅ موضوع نه شریکوي، ښه یا بد د ځان سره زغمي او تیروي، نو دا ډول خلک د ښځو سره په ښو اړیکو کې تل ناکام وي. ښځې غواړي د یو اړیکې مرکز وي، ټول پام په دوی وي، هر څه د دوی سره شریک شي، د دوی سره مشوره وشي او بالاخره د دوی افکارو ته ارزښت او توجه ورکړی شي او په پریکړو کې فکرونه ځای ونیسي. شپږم، د ژوند او خاوند څخه. په ټوله کې داسې هم نه ده چې یو میرمن دې هر څه له خاوند څخه وغواړي. د ژوند مسیر باید داسې وي چې هره ورځ او اونۍ، میاشت او بالاخره کال په پای کې څه چې پېښ شوي وي په ټوله کې هم ورڅخه ډېر خوند اخیستل شوی وي او هم ورڅخه ډېر څه زده شوي وي. د نارینه‌و څخه بیا په دې هکله د ښځو غوښتنه دا ده چې په خپل تش موجودیت هم د هغوی په خوښۍ او رضایت کې زیاتوالی راولي او په دې سره هم ښځه ډېره خوشحالېدلی شي. په دې هیله چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي او ستاسو لپاره به ګټور تمام شوي وي. که غواړئ چې په آینده کې تاسو سره همدغسې ښایسته معلومات شریک کړو او تاسو ته د هرې ویډیو راتلو سره خبر درکړل شي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې تاسو زموږ د ټولو معلوماتو نه خبر وساتل شئ.
تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.